जो इस स्टेट को नहीं मानता, जो पाकिस्तानी तराने को नहीं मानता, जो पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानता, उनसे कोई बात नहीं होगी। شفیع جان وایي چې کوم سړی جنډې ته احترام نه لري یا ترانې ته پاکستان ته، نو هغه په هغوی به خبره نه کیږي. دا بیا دغه خبرې تکرار دی لکه مراد سعید چې به په پارلمان کې پالي وزیر یا محسن داوړ پسې پچموز او ملنډې وهلې، یا په هغه وخت کې ترشا باجوا ولاړ و. نن دا خلک د پی ټی آی حکومت شفیع جان دی چې دا خبره کوي، نن دی په خپله دا هم وایي سهیل وزیر اعلی سهار ماښام وایي چې زه د مظلومیت ښکار یم، دلته زما سره زیاتې ځکه کیږي چې مشر مې په زندان کې دی، جیل کې دی، او دلته زما حکومت بدنامول کیږي، ما سره اختیارات نشته. یعنی دی په دې ټوله مسله باندې پوهه دی. بیا چې د پی ټی ایم کوم وفد ورلېږل شوی و د پی ټی آی جلسې ته، دا دوی دعوت کړي وو، دا یې راغوښتي وو. که دا چېرته تا دهشتګرد ښکارېدی یا درته باغیان ښکارېدی د پی ټی ایم خلک، نو بیا باید تا دا خلک نه وی راغوښتی. تا څنګه دغه له اسمبلۍ له دې دا خلک راغوښتل، د قام خبرې له دې راغوښتل. کله چې بیا راوغوښتل او دا ونیولی شول، سهیل افریدي د مدعیت دعوه په ځان واخیسته چې زه مدعي یم، زما د جرګې نه خلک اوچت شوي دي او دا زما بېعزتي ده. مګر دلته نور هر څه خو لا پرېږده، عدالتونه او تڼۍ او کچرۍ پرېږده، صرف دلته دې پېښور کور کمانډر ته دی نشي ویلی، نه یې ورته وویل چې دا سړی مو چېرته غیب کړی، ولې مو غیب کړی. بس صرف د مایک خبره ده، په مایک 2 خبرې وکړه د بیانیې، نور عملي کردار یې ونه کړو. نن د یوې نیمې میاشتې نه واوړې د څه کم 2 میاشتې پوره کېدو والا دي چې حنیف پشتین نورالله ترین د پی ټی آی د کمې جرګې نه چې اغوا کړی شول، تر نن تاریخه پورې د مړ ژوندي پته نه لګي. مګر نن شفیع جان وایي چې کم خلک جنډه او ترانه نه مني، نو هغوی باندې به خبره نه کېږي. دا تا راغوښتي وو. یو طرف ته سهیل وزیر اعلی دې دغسې خبره کوي، د مدعیت دعوه اخلي، د مظلومیت چغې وهي. بل طرف ته ته وایي چې دا خلک سم نه دي، دا په دوی باندې به خبره نه کېږي. چې خبره پرې نه کېږي، جرګې ته دې څنګه راغوستل؟ بله خبره دا ستا په آیین کې، ستا په قانون کې دا خبره ما بار کړې ده. ته خو دا وښایه چې یو سړی څومره جرمانه کېږي چې یو سړی ترانې ته ونه درېدو. آیا څومره جرم دی؟ جرم شته نشته؟ دلته په جمهوریت کې خو په دغې شي جرم نشته. اروپایي هیوادونه دي، بهرني ملکونه، په هغې کې ټولو کې جمهوریت دی چې د ملک کومه د علاقې خلک راوځي، کومه ګیلۍ وي، هغه د خپل هیواد جنډه سوځوي، راپاڅېږي، هغه خپل بیرغ سوځوي، احتجاج کوي، پاڅون کوي. مګر هغلته چې کوم جمهوریت دی، په هغه جمهوریت کې خو دا خبره نشته چې تا ولې دا کار کړی. یعنی د خپل بیرغ خپله جنډه سوځول د هغوی په جمهوریت کې شته. اوس راشه ته د خپل جمهوریت راښکاره کړه. ستا په آیین کې په کوم ځای کې لیکلي چې ترانې ته نه ودرېدل دونه غټ جرم دی؟ بیا که جرم هم شو، سمه ده، قتل یې وکړو، جرم یې وکړو، ډېره غټه ګناه یې وکړه، د قانون به څه سزا وي؟ قانون به سړی مړ ژوندی غیبوي. دا په آیین کې په کوم ځای کې لیکلی شوي چې سړی مړ ژوندی غیب کړه؟ نه د مړ پته لګي، نه د ژوندي پته لګي، نه کوم سړی مني چې ما اوچت کړی، نه یوه اداره مني. دا په کوم ځای کې قانون دی؟ خبره خدا ده چې یو سړي سره که ظلم کېږي، که یو سړي ښه کړې ده، که بده یې کړې ده، مګر د ده سره به ریاستي رویه د آیین دننه کېږي، د جمهوریت دننه به کېږي. که یو سړی څومره مجرم شو، اول خو دا مجرمان دي نه، دا خو د دې مظلوم ولس خبره کوي. بیا چې مجرمان هم کې، نو بیا شفیع زه تا ته وایم ته چې دا خبره کوي چې په دغه خلکو باندې به خبره نه کېږي، نو دغه لوبه خو تا سره هم روانه ده، خو ته خو د هغې غم نه کې. دغه خان چې مو په جیل کې پروت دی، دغه جاتې خو تا سره هم په دې هیواد کې روان دي. نو آیا ته دومره د خپل ځان جمهوري نه بولې یا جمهوریت ته نه ګورې چې ته دلته دا خبره وکړې چې دغه سړي که ښه کړې ده که بده یې کړې ده، مګر ریاستي رویه غلطه ده، سړی مړ ژوندی ولې غیبېږي؟ اصل خبره دا ده، دا ټول ریاستي دلالان دي. زما د الفاظ به سخت وي او دا ملګري به یې پرې خفه کېږي. دی خپله د عمران خان دپاره هم دوی منډه نه وهي، دوی د خپل لیډر دپاره که منډه وهلې، دوی به نه راپاڅېدلې د یو ځای د احتجاج د یو پاڅون نه، دوی به ورته هلته ناست وې. قسم په خدای د عوام نه دی، دا عوام به زه وایم چې رزق ونه خوري، ډوډۍ اوبه به ونه څښي، دا به ورسره میاشت تېره کړي، کال به تېر کړي، ځانونه به هلته ووژني، لکه په اسلام آباد کې چې بې شمېره پرې ووژل دا پښتانه، راپا به نه سي تي. خو دا مفاد پرسته ګنډاپور به ترې نه راوتښتېدلو، دوی 3 ورځې بعد شی راختم کړي، وجاړي. په جړا باندې کار نه کېږي. صوبایي حکومت ته تا سره چې اختیار نشته، راشه ټوله صوبه دې جام کا، ټول ولس اعلان وکړه، پرلت اعلان کا، یو لویه درنه وکړه، کښېنه ورته ډوله راپاسم. په تندري ولاسې دې اختیار نشته چې اختیار نشته نور یې څه کړي. نو د خبرې غرض مې دا دی چې دا خلک ریاستي خلک دی، دا د لږ وخت لپاره راځي، دوی سره د مخکې نه خبره شوې وي، بس د عمران خان نوم استعمالوي او اوس در باندې لګیا دي چې 15 کاله د وسنډلې، د دې نه بعد به بیا داسې یو بل راشي. نو دا د پی ټی آی رویه ده. په تېر تاریخ کې هم د پی ټی ایم سره که کوم چلن کړی، بلکې د پی ټی ایم سره نه، د قام سره په تېر وخت کې هم دا د یو چا په خوله راغلي. که عمران خان په تېر وخت کې راغلی او هم باجوا راوستو، جنرالانو کرنیلانو راوستو، که خپل کار یې واغستو، ختم یې کړو. عمران خان چې کله کوز شو د اقتدار نه وروسته، هغه په خپله وویل چې ما ته هر څه د جی ایچ کیو نه راتلل، یعنی دا زما د خولې خبره نه، دا عمران خان خپله وایي. عمران خان خپله یو چا راوستی، دا ناس خلک درله خپله یو چا راوستي،
دا پښتنو ته وایو چې په دې خلکو دومره سر متړی وسړیا چې څوک د قام او د وطن فکر وکي په هغه وتړه. دا کم شرم دی چې په یو ځای کې وایي چې دغه یم مظلوم یم، په بل ځای کې د پښتون وطن د اور سره مخ دی، دی به وایي زه مظلوم یم، نو بس دی به معافي دی ناست دی مظلوم دی، څه ورته نه وایي. بس سمه ده، د نه بعد به یو بل راځي هغه به وایي زه مظلوم یم، ما سره زیاتې کېږي، زه دا خلک زورور دی، زه څه نشم کولی. کوتک دپاره مو همدغه بس به ووایم، کوتک دپاره مو دا دغلته لېږلی، دا وټ هم څه دپاره ورکړی.